نو موږ او تاسو ګاونډیان یو، نو موږ او تاسو به انشاءالله حسنه تعلقات لرو. د ګاونډیانو په ساته داسې لکه ګاونډي چې بل ګاونډي سره تعلق یې داسې تعلقات به لرو. چاته به اجازه نه ورکوو چې زموږ په منځ کې شخړه راولاړه کړي. که پاکستان ده، بیا پاکستان کې دغه خیبر پښتونخوا علاقې، دا خو ټول زموږ پښتانه ورونه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو لایو خپرونه ورسره شیر کړئ تر څو پورې زموږ لایف څومره زیات شیر شي نو هغومره به زیات خلکو ته ورسیږي. دا ګیله به څوک نه کوي چې موږ ته لایف خپرونه راونه رسېدله. نن مو د نن ورځې موضوع مو ده په هېواد کې د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه ملیشو نجیب ته نجات ور نه کړ. غیر له دې چې ملیشه سازۍ دلته په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې، بلکې دلته هره پروژه له ناکامۍ سره مخ شوې ده. امریکایانو چې کله په افغانستان باندې یرغل وکړ، ترڅنګ یې هغوی د شمال له لنډغرو سره اکسپایر ټوپکمارانو سره یو ځای راغله او په دې هېواد باندې حمله وکړه. د دې هېواد ټول هر څه یې تار او متار که، د بمونو خوراک شو، له پاسه له هوا نه تیارې، له لاندې دوی لنډغر فوجونه او صلیبي ځواکونه. له هغه نه وروسته چې کله کلک مقاومت سره مخ شول امریکایان او د هغوی پاتې شوني تالیسټي او مزدوران، بیا هغې نه وروسته د اربکیانو په نامه باندې پروژه رامنځته کړله چې امریکایانو د غزا په مصارفو باندې او د افغانانو په بې شمېره افغانانو په شهادت رسولو باندې بالاخره د طالبانو له کلک مقاومت سره مخ شو. ټوله توجه هغه د اربکیانو ملیشه سازۍ خواته شوله چې په راس کې د هغه د اوسنی بې سامانه دفاع وزیر ملخ اسدالله خالد دا یې په راس کې و د هغه ملیشه سازۍ. هغه نه وروسته د هغه ناکامې تجربې نه وروسته دوی د داعش پروژه افغانستان ته راوړه چې داعش هم وحشتونه او په ظلم او په بربریت کې تر صلیبیانو که مخکې نه و، کم نه و. متعدد علما، بې شمېره علما یې په شهادت ورسول. د طالبانو په لیکو کې کوشش کوو چې د طالبانو لیکې ماتې کړي، په څو ډلو باندې وویشي. د طالبانو له منځ نه بعضې کسان پکې راجګ شول، خو الحمدلله د طالبانو له کلکو ګزارونو سره مخ شو. ډېره حوصله طالبانو ورته وکړه. بالاخره ملیشه سازي د داعش پروژه هم له ناکامۍ سره مخ شو. د بې دریغه قربانیو د اسلامي امارت د اتلانو د عام افغانانو هغه داعش پروژه هم همداسې لکه څنګه چې طالبانو د اربکیزم ته توجه واړوله، داعش ته هم چې کله طالبان خپل توجه واړوله نو د داعش پروژه هم له ناکامۍ سره مخ شوله. اوس چې د امریکا د تېښتې ورځې، د امریکا له افغانستان نه تښتي، دلته ټول هر څه له ناکامۍ سره مخ دي. اوس دوی یو ځل بیا کوشش کوي چې ملیشه سازي وکړي، هغه هم د هندوستان په واسطه. زه هغه خلکو ته یو څه خبرې لرم چې هغوی همیش په دې باندې تخت تاج کې طالبان د پنجاب په غلامۍ تورنوي، یا که یو چیرته یو څوک یوه خبره وکړي نو دوی علماو ته، جماعتونو ته، مدارسو توهین کوي. زه دوی ته حیران یم چې دغه ناټو قوتونه چې د کابل ګوډاګۍ ادارې ته زرګونه چانې ټانګونه ورکړي، وسایل یې ورکړي، په دغه باندې ولې یوه ورځ تاسو فوکس نه کوئ؟ یا ناټو امریکا ته دا حق چا ورکړی؟ هندوستان د غوا بچي، د رام بچي، هغه څوک چې غواګانو ته سجده کوي، هغه څوک چې د غوا متیازې څکي. نن د کابل ګوډاګۍ اداره ټولې سترګې همغه د غواګانو ته، د همغه غواګانو د غوا بندګانو ته چې هغوی له دوی سره مرسته وکړي، څه نظامي وسایل ورکړي، څه یې ورکړي دي چې تر اوسه پورې زموږ د هېوادوالو وینې تویوي. خو دوی په دې پوه شي چې هغه صلیبي لښکرو د دوی ته نجات ورنه کړو. نو څو یو د غوا بچي چې موږ ورته خوسکي وایو، یا کوټي، یا د غوا بندګان، یا هغه څوک چې د غوا متیازې څکي، د رام سنګ او د چپر سنګ زامن، هغوی دوی ته نجات نشي ورکولی. د شمال لنډغر د بیا تجربه نه کوي. د CIA او د بلیک واټر پخوانی جاسوس، د CIA پخوانی جاسوس او د بلیک واټر اوسنی مزدور، پرون د روبل غلام، نن د ډالرو مزدور. سالیګاک ته وایم چې یاد مه باسه چې یو ځل بیا به اتلان ستا تر اورمې ګلاس راتاو کړو، یو ځل بیا به د ولس په وړاندې سلګۍ وهې. زمونږ اتلان، زمونږ غازیان
لا ختم نه دي بلکې لا کم شوي نه دي. هغه ورځې لرې نه دي چې یو ځل بیا د په دې خوله باندې په سوک وهي او بیا د خبریالانو یا د ښځو ژورنالستانو په مخ کې سلګۍ وهي او د څنګ ملګري به د شتون نه لري او حتی کېدی شي دا ور د طالبان کو ځپونکی ګزار تا هم له ځانه سره ویسي. صالحګه د امریکانو له راتګ سره تا ډېرې تجربې وکړې. تا د افغانانو ودونه بمبار کړه، ته د افغانانو د خوښۍ د بمبار کړه، جماعتونه د بمبار کړه، د ستاربندیانو د حافظانو د قرآن مدرسې د بمبار کړه، جماعتونه او منبرونه د په وینو سره کړه، لیکن دا ملت د مات نه کړه. تا که له روسانو سره پروتوکولي جهاد کړی ده، موږ پوهېږو چې ته د روسانو په وخت کې د روسانو جاسوس وې، د هغوی قطارونه به د تر باګرامه پورې رسول. نن هماغه رول د امریکانو سره ادا کوي. دا چې ته د طالب د دښمنۍ خبرې کوې، ته نرشه د ارګ مخې ته د خلک وژل کېږي هغه مخه ونیسه. ته نرشه په کابل کې د پارک کې د فحشا مخه ونیسه. ته نرشه دومره غیرت لري. یو ورځ د بچی ولېږه د هلمند د جګړو لیکو ته. زه د بیانر بولم محب ټامي ته ماینه خبره کوم که تاسو رښتیا نه رانې خپل د مور شیدې مو خوړلې دي او د سی آی او د بلیک واټر جاسوسان نه یاستئ، رښتیا په دې وطن مو زړه خوږېږي، لاړ شئ د جګړې لومړۍ کرښې ته له طالبانو سره جګړه وکړئ چې موږ ستاسو زور او ستاسو قوت وګورو. تاسو رښتیا که د دې وطن بچي یاستئ، خپل بچي مو راوړئ وطن ته. د دې وطن په باسازۍ کې چې څنګه د ملت برخه اخیستی، د تاسو بچي م راولئ. تاسو بچي خو لکه کاغذ پیچ چاکلیټونو غوندې وروره د عیش او عشرت ژوند کوي، بېغمه خپل مزې او چرچې کوي او تاسو راجګېږئ بیا دا خبره کوئ چې دلته ما با طالبا دشمنی میکنیم. چی دشمنی میکنی؟ او لوده، او جاسوس بلیک واتر، او بچه جمدین کوچی، او نواسه ترامپ، تو چی با طالب مقابله میکنی؟ همی کلیت خسای کو. او بچه لوده شکلت خسای کو. تو بیا از طالب دشمنی گپ بزن. طالب و نمو طالب است که در دهه 95 تا تر کولاب دوان. طالب و نمو طالب است که در پنشیر چغ و پیغان تکشید. طالب و نمو طالب است که راه کولاب به تو نشان داد. طالب و نمو طالب است که از ترس طالب سالنگ پشت خود انفجار دادی. تو با طالب تاخت و تاج نکو. طالب است که با یک تفنگ چرایی خود از قندهار تا حیرتان تو را دوان. نر بودی، مرد بودی، راستی خراسانی بودی، در مقابل طالب ستاد میشدی. با همه قوتت، با همه دزدی وزارت دفاعت، با همه مزایله اسکارت و لونایت، طالب تا پنشیر تو را میدوانه و سالنگ پشت خود انفجار میتی. شرم از به تو آقای صالح جاسوس CIA. یالم در پیشروی چشم تو سعی داشتی، آرزوی تو نبود، اراده تو نبود، تو نمیخواستی که یک طالب زندانی از زندان رها شود. لیکن امریکا، طالب با امریکا معامله میکنه. در پیشروی چشمت هزارها طالب از زندان رها میشه. در حالت رها میشه که هر یکیش 20 سال قید داره، محکوم به اعدام است. در زیر چشمان تو رها میشه و مناطق طالبان میره. غیرت تو آن وقت کجا بود؟ غیرت تو او وقت کجا بود که امریکا با طالب معامله میکنه؟ سرنوشت افغانستان در دست طالب میته. طالبی که تو وحشتگر و دهشتگر خطاب میکنی. آقای صالح، او غیرت تو کجا بود؟ تو کیال سخن از موافقه بین امریکا و طالب میزنی که ربطی با اداره مزدور کابل نداره. تو میگی که ما ربطی با معاهده امریکا و طالبان در قطر ربطی نداریم. چرا؟ مطابق اونمو موافقه بین امریکا و طالبان 5,500 زندانی رها میشه. چرا 1000 تا سرباز اداره کابل رها میشه؟ چرا آقای حقانی از زندان رها میشه و از میدان هوایی باگرام
پرواز میکنم در کشور قطر، زندانیا به حواله طالبان میشه. تو که با موافقه طالبان امتیاز قائل نیستی، چرا اداره کابل هیئت را به قطر فرستاده؟ شرم در کجا؟ به نام شرم و به نام غیرت آقای صالح چیزی را میشناسی؟ به نام وجدان چیزی را میشناسی؟ تو از کدام غیرت گپ میزنی؟ از کدام حکومت گپ میزنی؟ حکومتی که جاسوس CIA معاون نخست آن باشه، حکومتی که یک معیوب و معذور در رأس آن قرار داشته باشه، حکومتی که چند تا سوسیال خور از فرانسه و امریکان را رهبری میکنه، حکومتی که رئیس پارلمانش فاروقکش امریکایی باشه، حکومتی که شاروالش به بداخلاقی به فساد اداری متهم باشه، از کدام حکومت گپ میزنی؟ حکومتی که در پیشروی وزارت دفاع مردم کشته میشه، حکومتی که در پیشروی پل محمود خان بعد از شام کس گشت و گذار نمیتونه، حکومتی که امروز خبر داریم که سخنگوی ارگ روبروی دزدا میشه و موترش دزدا میبره. آقای صالح گوشت خلاص کو بشنو، این مملکت افغان هاست، نه مملکت چند تا جاسوسا. قاری صاحب محترم راغله. سلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. قاری صاحب سعید خوستای سلام علیکم، لایو خواننده بخیر حاله. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب محترم تاسو دوام ورکړئ، زه لږ مایک بندوم، دوام ورکړئ، لږ دوام ورکړئ. صحیح. آقای صالح تو از کدام حکومت مخاطب با طالبان اختار میتی؟ همه کسانی که در حکومت کابل در آغوش امریکا آب و رزق میخوره، از کدام حریت گپ میزنن؟ حکومت کمیال در ارگ نشستن به فساد اخلاقی، فساد اداری. امروز سیگار راپور میته که حکومت کابل تا گلونه در فساد غرق است. نه تنها فساد اداری، فساد اخلاقی، جرایم سنگینی در پیشروی ارگ. یک کسی نمیتونه موبایل با خود بگردانه. ناموس مردم در امن نیست. در ارگ در پیشروی شما یک ریشسفید که از خوست بود در پیشروی شما به شما گریان کرد که موبایل ما را بگیره لیکن ما را نکشه. از کدام حکومت تو سخن میزنی؟ از حکومت سخن میزنی که همه فرمایشات از سفارت امریکا، همه عملیات از باگرام رهبری میشه. وقتی که امریکایا نبود تو چرا مقابله از طالب گپ نمیزدی؟ آخرین آرزوی شما که آقای جو بایدن است، با او چشم براستین که خدا نخواسته ما خیره میگم اگه امریکا بازم به نبرد با افغانها در نبرد جنگ میای، ما تیار هستیم. ما هیچ ترسی از جنگ با امریکا نداریم، هیچ حراس از شکستاندن معاهده با امریکا نداریم، چون اسلحه‌ای که ما 20 سال با امریکا روبرو جهاد مقدس را کردیم هنوز در دست ما است. جوانانی که در مقابل امریکا می جنگن به هزارها تعدادشان رسیده. استشهادیایی که از ترس اونها به صدها سکیوریتی گارد با خود داری هنوز چشم برا با عملیات با کوبیدن شما هستند، منتظر آن هستند که چی وقت عملیات با وحشی ها و درنده ها و جاسوس های امریکا انجام بدن. ما هنوز هیچ حراسی از شکستاندن معاهده با امریکا و طالبانی که بشکنه سبا بشکنه کدام حراسی نداریم. جوانا داریم، مجاهدین الحمدلله هست، سنگرای ما فعال است، جوانا همت با جوش و جذبه ایمانی داخل نبرد هستند. کدام مشکل ما نداریم. مشکل تو داری، مشکل امریکایی است که باز جنازه ها با امریکا فرستاده خواهد شد. ما با امریکا دیگه چیز نمیتونیم داده. با شکستاندن معاهده بین امریکا و طالبان یگانه چیزی که با امریکا تحفه میفرستادیم
یا میفرستیم جوانایی که از امریکا با پای خود آمدن با کلب پس امریکا میروند، شل و شت از اینجا میروند، مایوب و دیوانه از افغانستان میروند. چرا که خاک ماست. وارث و حکمروای این خاک اصلی، این خاک افغان است. این کدام ایالت امریکا نیست، شیکاگو نیست، واشنگتن نیست، نیوجرسی نیست، این افغانستان است. این مقبره امپراتورهای جهان است. آقای صالح باز با تو میگیم که لاف و پتاخ نزن. اگر نرستی، اگر راستی هم تو دشمنی با طالب سخن میزنی، مردم بیگناه بیچاره و مظلوم افغانستان را نکشین. بیاین به نبرد میدان، بیاین، ما میایم، شما بیاین، همگی ما به نبرد به هلمند می، در کابل می، در دیگه جای می، که ما یکی به دیگه نشان بتیم. ما پیش هم نشان دادیم شما را تا کلا به دونده بودیم. مهربانی وکړئ قاری صاحب محترم. مبین صاحب مننه. الله رب العالمین دې ستاسې په استعداد کې نور هم برکت واچوي. الله مو همداسې د کفارو او د هغوی د ملګرو دپاره د دوی په ستونو کې خنجر ولره. واقعیت دا دی چې لکه څنګه چې تاسې موضوع ټاکلې ده، په هیواد کې د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه د روسانو د وتلو په مهال یا د روسانو د وتلو نه وروسته ډاکټر نجیب هم په هیواد کې ډېر تمرکز په ملیشه سازۍ کولو. دوستمي ملیشې وې، د شلګري ملیشه وه، د جبار کارمان ملیشه وه او د مختلفې ملیشې په سیمه ییزه کچه د جوړې کړې وې. او دا ملیشې د دې دپاره د جوړې کړې وې چې د افغانانو هغه برحق مقاومت او داعیه په دوی ماته کړي. د روسانو د کمونستانو په مقابل کې د افغانانو مقاومت جهاد و. د روسانو د وتلو نه وروسته د کابل د هغه وخت اداره هغه هم په دغسې مړژواند حالت کې وه، بلکې له دې په قوي حالت کې وه، ځکه د ډاکټر نجیب اداره چې وه هغه داسې په شلو په دیرشو جنګسالارانو نه وه ویشل شوې او دومره یې په منځ کې اختلافات هم نه وو، دومره دوی د پشي میږکو په څیر سره راجمع شوي هم نه وو. نجیب و د ادارې مشر و، یو موټی اداره یې وه او په ټول هیواد په ټولو ولایتونو کې حکم چلیدو. خو د روسانو د وتلو نه وروسته دوی تمرکز په دی و چې د هیواد په شمال، جنوب، شرق او غرب کې ملیشې جوړې کړې. هغه ملیشو دغې مړژواندې ادارې ته یو څو ورځې ژوند ورکړو، یو څو ورځې دوی ته ژوند ور وبخلو. خو موږ تاسې هم ولیدل، ملت هم ولیدل چې د کابل د هغه وخت اداره چې د کمونستانو په ټانګونو او تیارو جوړه شوې وه، هغې ته یې نجات ورنه کړو. همداسې نن د امریکایانو د وتلو کله چې د ټامیانو او د کابل ادارې د مشرانو په دې سر خلاص شوی ده چې امریکایان د موږ نه وځي، اوس یې د ملیشه سازۍ یو نوی پروګرام پیل کړی ده. په ننګرهار کې په هغه پخوانیو بې سواده جنګسالارانو حضرت علي او د هغې په ډله وسلې ویشلې دي. دغسې عطا محمد نور او دوستم باندې وسلې ویشل کېږي. په قندهار کې دغه تادین خان په شا ټپول کېږي. دغسې د هېواد په نورو سیمو کې هم په ځایي ټوپکیانو، په ځایي لوچکانو وسلې ویشل شوې دي، د دې په خاطر چې د کابل دغه مړژوانده ادارې ته نجات ورکړي. خو دوی ته موږ وایو چې دومره ډېرې تجربې په ځان کول دا د حماقت دلیل ده. تاسې ته چې 1.5 لک خارجي مجهزو سرتیرو نجات
دلته 1.5 لک د دوی په تعداد واقعي تعداد کیدای شي د 3 لکو نم زیات وي ځکه د هیواد هر ګوټ هر تیګه هر لوټه اشغالګر سرتیری نیولې وه په لاره کې به هم دوی ولاړ وو سیمې دوی نیولې وې بازارونه دوی نیولې وو اطراف دوی نیولې وو غرونو ته وختل هغه ځایونو ته وختل چې هغې ځایونو ته د افغانستان په تاریخ کې څوک نه و ختلی هغه نقطو ته دوی ځانونه ورسول چې هغې ته روسان هم نه ورسېدلي د هیواد هغه سیمو ته هم دوی ورسېدل دا سره انګریزان د هیواد هغه سیمو ته هم ورسېدل چې هغې سیمو ته روسان هم نه ورسېدلي هغه سیمو ته هم دوی لاړل په مجاهدینو پسې ورغلل چې هلته هم مجاهدین پرېږ نه دي داسې غرونو ته دوی امریکایان راوختل داسې غرونو ته دوی راغلل چې هغې غرونو ته ختل بیخي ممکن نه دي خو دوی په دې خاطر چې مجاهدین هلته هم پرېږ نه دي هغلته هم پسې راغلل چې دغه مجهزو سرتیرو د منظمې منسجمې میډیا سره د پراخو تبلیغاتو سره د پراخو ډالرو سره د هر ډول امکاناتو سره د افغانانو دغه مقاومت دغه پاڅون مات نه کړی شو نو دا یو څو چرسیان پوډریان د مور پلار ازار وهلي لوتیان په اخلاقی فساد اخته دا به کله دغې ادارې ته نجات ورکړی شي زه وایم چې تاسې ډېر یو ساده فکر مو کړی ده او ډېر ناکام فکر مو کړی ده زموږ دوی ته د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دغه ناکامې تجربې په ځان مه تکراروئ دغه ملیشې تاسې ته نجات نشي درکولی یو کار به وکوئ هغه دا چې د افغانانو په زړونو کې چې ستاسې دپاره کوم ترحم وي هغه به هم د دوی د زړونو نه وباسئ بیا به لکه د عرب پسرلی په وخت کې چې کله هغه دیکتاتوران چې 40 کاله په ملتونو دیکتاتورۍ کړې وي او ملتونو راوپرځول داسې به بیا تاسې هم دا ملت راوپرځوي او محکمې ته به هم پرېږ نه دي ملت به بیا دا وخت تاسې ته در نه کړي چې د محکمې میز ته حاضر کړي قاضي ته مخې ته ودروي تاسې بیا وکیل ځان ته ونیسئ مدافع وکیل ولرئ نه ملت به بیا ستاسې قضاوت ستاسې فیصله د کابل په کوڅو کې کوي د کابل د ښار په کوڅو کې به عمل ته ستاسې فیصله کوي لکه څنګه چې له تاسې نه مخته د دې هیواد د دښمنانو او خاینانو فیصله کړې وه داسې بیا ستاسې فیصله هم په قضا کې نه کیږي په کومه محکمه کې به نه کیږي بیا به د ملت محکمه وي نو هغه یې که په لاره در سره وکوله په هر ځای کې چې تاسې په لاس ورغلی السلام علیکم انجینر صاحب محترم قاری صاحب نه مهیله ده چې بیا لایو خپرونې ته بیرته راشي ښه راغلاست درته وایم انجینر صاحب وعلیکم السلام ستر جنرال بلبل جنرال صاحب او ښکلی عزتمن جنرال صاحب او قاری صاحب محمد سعید خوستی او نورونه څوک چې دا سټوډیو ګوري ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو الله دې وکړي چې ټول خوشحاله او کامیاب اوسېږئ ستر جنرال صاحب موضوع خو ډیره مهمه ده او ډیره ښه موضوع هم لیکلې ده ما وکتله روانه ده په دې هغه باندې نو حقیقت هم دا ده ستر جنرال صاحب چې د موږ په ملک کې ډیر پخوانه داخلي لاسوهنې کېږي خلک راځي او غواړي چې افغانستان کې داسې
شوم اهداف ته ځانونه ورسې ان شاء الله دوی به ناکام شي. قاری صاحب محترم راغی، قاری صاحب خبرې کوي او زه خبرې وکم جنرال صاحب. دا کړ قاری صاحب تراشه کوشش وکړه دا تر جنرال صاحب مونږه د ټولو ګاونډیانو نه دغه هیله لرو او خواهش نه کوو چې مهرباني دی وکړي د مونږ په داخلي امور کې د ګوتې نه وهي، خاصتا دغه د مونږ سره نږدې ګاونډیان دي لکه ایران او د شمال طرف ګاونډیان چې دي پاکستان او هندوستان د نږدې وختونو کې دا خلک ډېرې منډې وروهي چې مونږ سره د صلاح او نور کومکونه وکړه. نو دغه مونږه د هندوستان خلکو ته دا وایو او غږ ورباندې کوو چې مهرباني وکړئ چې دا اشتباه تاسو ونه کوئ، لکه کومه اشتباه چې روسانو وکړه، امریکایانو وکړه او د هغوی متحدینو وکړه، تاسو دا اشتباه ونه کوئ چې بیا تاسو د جنگ ته ځان داخل نه کوئ یا صلاح تقسیم نه کوئ یا او کراغلی نو تاسو خپل انجام لیدلی ده. تاسو باندې خو مونږه مخکې هم خپل نه هندوان کراغله اوس خو د غوا امتیاز شي که د افغانستان په جګړې کې ښکیل شو کېدی چې خوشاییم پې باندې وخورو بیا. نو انشاءالله قاری صاحب سعید خوستی د مونږ غږ اورې؟ نو ستر جنرال صاحب د هندوانو ته مونږ دا وایي بیا یې ورته وایي ځکه چې دغه څو میاشتې کېږي چې دوی دا سلاګان دې راوړي او سلاګانې تقسیمیږي، مونږ ته معلومه ده مونږ خپل دښمنان دایمي تعقیبو، مونږ ویښ ناست یو، مونږ ویده نه یو، که دوی څومره ځان پټ کړي خو مونږ په دې ټولو خبر یو. دوی چې کومې سلاګانې تقسیموي، دوی چې کومې ملیشې قاری صاحب سعید مبین صاحب زما غږ درځي؟ مهرباني وکړه تا څه خبرې کولې دلته اورېدونکي شته میلمانه لرو هغه به مراجع کړو هغوی به سوالونه لري. مهرباني وکړه غږ مشته. مبین صاحب د ملیشه سازۍ په باره کې ما خبرې کولې چې ملیشه سازي د کمونیستي نظام هم یوه ناکامه تجربه وه، د نجیب د کمونیستي ادارې هم یوه ناکامه تجربه وه. د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه که غني تکراروي هم دا به دته کومه ګټه ونه کوي. ملیشه سازي په هیواد کې دا د دې هیواد دپاره نقصان ده، د دې هیواد د قومونو او د دې هیواد د وګړو په منځ کې د جنگ اور بلول دي. د موږ دپاره د موږ د اهدافو دپاره د موږ د هغه څه دپاره چې موږ د ځان دپاره ټاکلي دي هغې په وړاندې نه ملیشه خنډ جوړېدی شي، نه لکونه خارجي فوزونه خنډ جوړ شول او نه د دې ټامیانو د خارج څخه د راغلو دوه تابعیته د دوی پلانونه خنډ جوړېدلی شي. او هغه افغانان چې د دې ملیشه سازیو برخه جوړیږي هغوی ته موږ وایو چې په خپل ځان رحم وکئ، په خپل اولادونو هم رحم وکئ، په خپل راتلونکي هم رحم وکئ. ټامي محب دلته په دې خاوره کې د اوسېدلو اراده نه لري، د امریکایانو له وتلو وروسته غني دلته د اوسېدلو اراده نه لري، د امریکایانو له وتلو وروسته امرالله صالح دلته د اوسېدلو اراده نه لري، د امریکایانو له وتلو وروسته اسدالله خالد دلته د اوسېدلو اراده نه لري، اندرابي نه لري. د کابل ادارې چې څومره ټامیان دي، څومره د سی آی روزل شوي مزدوران دي، دا یو هم په دې خاوره کې د اوسېدلو اراده نه لري. او تاسې به وګورئ دا یوازې افغانستان نه ده، موږ تاسې په د افغانستان کې په دې تیرو 40 کلونو کې تجربه کړو هم لیدل. په نړۍ کې وګورئ چې دا خارجي پوځونه چې کله وځي، کله چې د دوی ټغر ټول شي، تاسې به دا دوه طبیعته هم وګورئ چې دوی به په دې خاوره کې پاتې کېږي او که تښتي به. نو دغه افغانانو ته وایو چې د هغه چا نه خپل ځانونه مه قربانوئ، د هغه چا دپاره خپل اولادونه مه یتیمانوئ چې دلته د څو ورځو میلمه ده، دلته د غوړو پروژو غوړو قراردادونو دپاره پروت ده. هغې دپاره خپل د دې هیواد او د دې خپل ملت دشمني مه کوئ، د افغانانو دشمني مه کوئ. دا دشمني بیا ګرانه درته تمامیږي. تاسې د امریکا ویزې نه درکوي،
ښه انجینر صاحب محترم مهرباني وکړه که څه ویل لري کنې دا طالب جان ته طالب نو ستر جنرال صاحب زمونږ د دغه خلکو نه ټول د همسایګان نه لکه ایران چې هغوی موږ ته سلیماني په افغانستان کې د فاطمیینو ملیشې جوړولې نو موږ ټولو نه خواهش ده چې ملیشې موږ ته مه جوړوئ او د افغانستان دغه غږ شته غږ دې شته مهرباني وکړه انجینر صاحب تاسو خبرې هم کوئ زما انټرنیټ کې لږه ستونزه ده د انټرنیټ مې کمزوری ده نو کله کله کاټ کیږي خدای دې وکړي چې تاسو د خبرو هغه نه شم هدف مې دا دی چې دغه د ملیشو جوړولو د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه دی بیا نه تکراریږي هغه افغانان چې د دغه ملیشو برخه جوړیږي د هغوی نه مو غوښتنه دا ده چې تاسو د تیرو 20 کلونو نه یو درس واخلئ یو عبرت واخلئ تاسو د تیرو 20 کلونو نه باید یو سبق واخلئ په تیرو 20 کلونو کې امریکایانو دلته هر ډول زور استعمال کړو هر ډول وسله استعمال کړه هر ډول فشار استعمال کړو مذهبي فشار سیاسي فشار ټولنیز فشار د مدني فعالانو فشار د رسنیو فشار د قومي مشرانو فشار د سولې په نوم د اربکیانو فشار د سولې د ولسي حرکتونو فشار نظامی فشار دا شی پاتې نشو چې په دغه خلکو استعمال نکړو خو ټول ناکام شول او ناکامیږي به ځکه دلته دا د عقیدې او د فکر جنگ ده دا د ایمان جنگ ده دا د ایډیالوژۍ جنگ ده او دلته دا جنگ د اهدافو دپاره کیږي تر څو چې هغه اهداف ترلاسه نشي تر هغې پورې به دا جنگ روان وي او دغه ملیشو ته موږ وایو چې تاسو په خپل راتلونکي فکر وکوئ نن په خوست ولایت کې مهمه پیښه نن په خوست ولایت کې 2 کسان د CIA ملیشو د کمپاین په نوم په خوست کې ملیشې دي ټول خوستمیشت دي پیژني دوی 2 افغانان 15 ورځې مخکې د دوی په کور چاپه والی وه د خوست ولایت د درګي ولسوالۍ په د ولی میر خان په کلي کې دغه 2 افغانان د خپل کور نه روبسلي وو او دوی د خپل ځان سره وړي وو بندیان وو نن سهار دا 2 بندیان روبسلي دي او په ډزو یې ویشتي شهیدان کړي دي او رسنیو ته یې ښیلي دي دا د 2 فدایي او استشهادي مجاهدین د هدف ته د رسیدو نه مخکې موږ ووژل موږ تاسو ته سوال نه کوو موږ تاسو ته زارۍ نه کوو موږ تاسو ته نه وایو چې موږ ما وژنئ موږ تاسو ته نه وایو چې موږ سره په موږ وسله مه استعمالوئ خو یوه خبره در یادوو زه خاص په خوست ولایت کې میشت د CIA ملیشو ته وایم موږ تاسو سره پیژنو تاسو د واشنګټن نه یئ تاسو د نیویارک هم نه یئ تاسو د کالیفورنیا هم نه یئ تاسو د امریکا د بل ایالت هم نه یئ تاسو د خوست یئ تاسو په خوست کې د تڼیو ولسوالۍ یئ په خوست کې د اسماعیل خیلو ولسوالۍ یئ په خوست کې د مرکز یئ په خوست کې د علیشیرو د یعقوبیو یا د نادرشکوټ یا د یوې ولسوالۍ یئ موږ تاسو سره پیژنو دغه انګریزان به وتښتي او په دې باید ستاسې سر خلاص وي چې انګریزان تښتي موږ تاسې په دې خاوره کې پاتې یو سره په خپل ځان رحم وکئ په خپل راتلونکي رحم وکئ په خپل اولادونو رحم وکئ او د تیر نه عبرت واخلئ د تیر نه درس واخلئ او که تاسې دا فکر کوئ چې تاسې به یو افغان د کور نه راوباسئ په ډزو به یې شهید کئ بیا چې کله انګریزان وتښتي تاسې ټوپک په ځمکه کیږدئ بیا به د هغې افغان د زړه نه دا درد تاسې ته ووځي او معاف هم کړي دماغ وباسئ افغانان بیا تاسې نه معاف کوي دا ملت بیا تاسې نه معاف کوي اوس هم وخت لرئ اوس هم یو چانس شته درته د پردیو د ګټو دپاره خپل افغانان مه وژنئ
او په یوه خبره تاسې سر خلاص کړئ، انګریزان وځي که تاسې یا دلته میشت ټامیان دا خوب ویني چې 20 کاله د انګریزانو جاسوسي وکوله، د انګریزانو د وتلو نه وروسته بیا موږ په واک کې پاتې کیږو، بیا به په قدرت کې پاتې کیږو، دا خوب له دماغه وباسئ. دا نه دی شوي. د افغانستان په تاریخ کې داسې نه دی شوي. دا د افغانستان تاریخ ده، دا تاریخ به په تاسې تکراریږي. دا طبیعي حالت ده، دا موږ نه تکراروو په تاسې، دا په خپله تکراریږي په طبیعي ډول، په طبیعي ډول دا په تاسې تکراریږي. او په نړۍ کې د اشغالګرو تاریخ وګورئ، د اشغالګرو د روزل شوو کورنیو جاسوسانو تاریخ وګورئ. ملتونو د اشغالګرو د شړلو نه وروسته د دوی جاسوسان په خپل ځانونو واکمنان نه دي منلي، هیڅ کله نه دي منلي. او نه به موږ تاسې د خپلو واکمنانو په صفت ومنو. تاسو مجرمین یې، تاسې د دې ملت سره خیانت کړی ده، تاسې د خاورې سره خیانت کړی ده. ستاسې سزا دار ده، باید تاسې په دار وزړول شئ. دا چې اسلامي امارت تاسې سره نن مذاکرات کوي، دا د اسلامي امارت په تاسې ترحم ده، دا د اسلامي امارت انعطاف ده چې تاسو سره د مذاکراتو په میز ناست ده. تاسې د دې وړتیا نه لرئ چې تاسو سره په میز خبرې وشي. تاسې باید په دار وزړول شئ، یوازې په اسلام کې نه، په ټولو دینونو کې، په ټولو ملتونو کې، په ټولو قوانینو کې، د اسرائیلو په قوانینو کې. که یو اسرائیلی په داسې حال کې چې اسرائیلو د فلسطین خاوره غصب کړې ده، که یو اسرائیلی د فلسطینیانو دپاره جاسوسي کوي، د اسرائیلو په قانون کې هغه واجب القتل ده، هغه ملي خاین ده. که چېرته په امریکا کې یو څوک د امریکایانو د کورونو جاسوسي و خارجي ته وکوي، دی د امریکایانو په قانون کې واجب القتل ده، دا ملي خاین ده. تاسې ملي خاینان یې. تاسې د افغانانو د کورونو جاسوسي انګریزانو ته کوله، تر نن ورځې پورې یې کوئ. نن هم د انګریز سره ته یو ځای روانې د ما په کور چاپه وهي. ستاسې سزا دا ده چې تاسې باید په دار وزړول شئ. خو اسلامي امارت چې تاسې سره مذاکرات کوي، دا په دې خاطر چې اسلامي امارت په خپل ملت زړه سوځي. اسلامي امارت غواړي چې نور جنگ پای ته ورسیږي، انتقام جویی ته لومړیتوب نه ورکوي، انتقام جویی ته اولویت نه ورکوي، د دې هیواد ته اولویت ورکوي، په دې هیواد کې مستحکم اسلامي نظام ته اولویت ورکوي. دې ته اولویت نه ورکوي چې ستاسو د انتقام واخیستل شي. مبین صاحب دلته په سټوډیو کې کسان هم دي، د دوی نه سوالونه واخله، زه در سره یم. قدرمن الله معزت وکړه. سید محمد حمید، السلام علیکم. السلام علیکم مبین صاحب ته او قاری صاحب ته او جنرال صاحب ته. وعلیکم السلام، مهرباني وکړه. مبین صاحب دغه موضوع مو د څه په باره کې ده؟ موضوع د کشمیر باره کې وایي. د هغه په هیواد کې د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه، ملیشو نجیب ته نجات ور نه کړ. د کابل ګوډاګۍ اداره ولې د ملیشه سازۍ کوشش کوي؟ دا موضوع مبین صاحب خو داسې د رښتیا خبرم ده، ځکه چې دغه دومره هیوادونه چې دلته ملیشه سازۍ وکړي او د دین په خلاف باندې څومره ملیشې جوړې کړي، نو دغه 20 کاله چې دغه کوم انجام یې درلود، د دغه نه باید دوی عبرت واخلي او د دغه نه باید دوی درس واخلي. نور د ملیشې سازۍ او هغه وخت باید وانخلي دوی. قدرمن او مبین صاحب
دوی چې دا کوم خلک چې کوم ملیشي دلته جوړې کړې او چې کوم کارونه دلته وکړه نو دغه اوس د قاري صاحب خبره رښتیا هم دغسې ده د بخشش لایق خو نه دي خو یقیني چې هغه کوم وختونه تېر سوي دي او کوم چاپې چې تېر سوي دي چې په کوم خلک باندې تېر سوي دي هغه وخت او هغه زحمت او هغه مشکل چې په هغه توره شپه باندې په هغه باندې په مور او پلار او په هغه مجاهد باندې تېر شوی ده نو یقیني هغه ته معلوم ده وایي هغه اور په کوم ځای کوم ځای سوځي چې اور ورباندې لګېږي نو دوی ته څه معلوم ده د دغه شپې سختۍ قدرمن شي صاحب محمد صاحب وطن ګوند مهرباني وکړه سلام علیکم سلامونه و نیکي هیلې ټولو ته خدای دې وکړي جوړ روغ او صحتمند اوسئ زه د قاري صاحب نه یو سوال لرم سوال مې دغه و چې قاري صاحب محترم په 2013 کال کې د طالبانو په واک کې دغه نوې لیزري سلا او د طالبانو د نظامی شورا دغه وخت د استعمال حق طالبانو ته نه ورکوله کله چې تاسو د امریکایانو سره سوله وکړله بعد هغونه د طالبانو نظامی شورا د دغه سلا د استعمال حق ورکړه وطن ګوند یو کوشش دا کوه چې په حقایقو ولاړې خبرې کوه هر وخت موږ په لایف خپرونه کې راخلو بل خبرې څه ده خو نو خو ډېر مه وایه صحیح شو فصیحه خبرې کوه دا حقایق دي حقایق ګوره په 2014 کې لیزري نه وه لیزري د امریکایانو سره له تړون نه مخکې وه چې د کابل او د امریکایانو جزر پیوسته او دا د لیزري ګزارونه و چې امریکایان یې تړون ته مجبور سوال ما د قاري صاحب نه کړی موټر بم خو وکنه تړون نه مخکې خو دا موټر بم کېدلې که فکر دی واده اورېده نه یا د ما سوال دغه دی چې تاسو ولې دغه لیزري سره د ناتو د قواو په مقابل کې یعنی استعمال منع و او کله چې تاسو سوله وکړله بیا د ملي په مقابل کې تاسو استعمال جایز کولی وطن وروره ګورئ دا زه وایم دا فرعي او جزئي سوالونه دي که نه موږ تاسې باید په اصلي موضوع بحث وکوو لیزري مې په امریکایانو نه استعمالولو په ګوډاګیانو استعمالوم په هغې مې توپک استعمالولو په دوی لیزري استعمالوم په هغې مې ټکټر بم استعمالولو په دوی موټر بم استعمالوم په هغې مې رکشه بم استعمالولو په دوی چورلک بم استعمالوم دا چورلک بم خو مو اوس اولیدلی ده دا چورلک بم نوی تخنیک ده ډرون چورلک بم استعمالوم دا د جنګ تحقیق ده یو تاسو سوال ته ماته داسې نشي ویلی چې ولې په چاقو مې وژنې ولې مې په چاړه په ټوپک نه وژنې ولې مې په ټوپک وژنې په توره مې نه وژنې ته به سوال کوي چې پیغمبر علیه السلام په وخت کې خو توره او نیزه وه غشي وو ته ستا جهاد نه ده ځکه ته مې ولې په توره او په غشو نه وژنې ډېر ښه ما مې د خپل د سوال جواب مې واخیستله واخیسته د تاسو د موضوع په باره کې غواړم زه خبرې وکړم ګورې ډاکټر صاحب نجیب په هغه وخت کې دولت دغه وخت د پنجابیانو ګوډاګۍ ته وسپارله او دغه غلطي وه او د دو وخت دولت چې ده انشاءالله دغه غلطي نه کوي او موږ به د آخره پورې د پنجاب د مزدورانو په مقابل کې مقاومت کوو وطن صاحب دا غلطي که ده کړې وه هم کړې وه او دا غلطي به بیا هم تکراریږي دا غلطي به دا دولت هم کوي تاسې به یې وګورئ الله په فضل د ملت په کومک سره تاسې به یې وګورئ دا ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا طبیعي حالت ده دا نجیب په خپله خوښه نه غوښتل چې واک مجاهدینو ته وسپاري نجیب واک مجاهدینو ته سپارلی هم نه ده واک یې هغه چا ته سپارلی ده چې هغه قراردادیان وو هغه چا ته یې واک سپارلی ده چې په ټول جهاد کې د روسانو په مقابل کې څومره جهاد شوی ده په دې ټول جهاد کې دوی د روسانو سره قراردادونه لرل د روسانو سره تړونونه لرل ملت قربانۍ ورکولې دوی د روسانو د کابل د ادارې نه امتیازات اخیستل همدا کمونستان د نظار شورا د لنډغرو سره یو ځای شول نجیب په ځای د دې چې واک هغه چاته وسپاري چې هغه یعنی د مجاهدینو یو ټول شموله ګوندونه دي قصدن واک هغه چاته وسپارلو چې غوښتل چې د سقوط نه وروسته کورنۍ جګړه رامنځته شي او خپل جنرالان په ګوندونو تقسیم کړل نظار شورا ته ورننه ایستل نور په نورو ګوندونو تقسیم کړل کچیرته نجیب په هغه ډول قدرت مجاهدینو ته سپارلی وای چې څنګه مناسبه او لازمه وای کورنۍ جګړه نه رامنځته کېده دا چې نجیب په لوی لاس قصدن غوښتل چې دا ملت په اور کې وسیږي د سقوط نه وروسته هم واک د شمال د نظار شورا لنډغرو ته وسپارلو
د نظار شورا ته واک ورکړو او د خپل ناکامه هڅه وکوله چې د کابل د میدان هوایی نه هند ته وتښتي. خو همدې دوستم چې د ملیشه سازۍ دپاره زمینه سازي ورته کړې وه، همدې دوستم اجازه ورنه کړه چې د کابل د میدان هوایی نه الوتنه وکوي. راغی د ملګرو ملتونو په دفتر ننوتو. دا چې ته وایې چې نجیب غلطي کړې ده، دا یې غلطي نه ده کړې، دا یو طبیعي او مجبوریت حالت و. دا غلطي به غني کوي او دا زما ستا لایف به زما ستا نشان وي. که چېرته زه نه وم، زه شهید شوی وم، دا مبین نه و، مبین شهید شوی، زموږ په دې ځای به بل یو مبارز راغلی وي. بیا به هغې سره هم دا خبره ته وکوي چې که دا خبره دروغ شوه، دا خبره واقعیت نه شوه، بیا د موږ خواته یوه لاړې راتوکه، د موږ قبر ته لاړې راتوکه. دا به کېږي، دا به خامخا پیښیږي، دا تاریخ به په تاسې تکراریږي. دا که ستاسې زړه یې غواړي که یې نه غواړي. ځکه دغه ادارې، که د نجیب اداره وه، که د کرمل اداره وه، که د ترکي اداره وه، که د شاه شجاع اداره وه، که د غني اداره ده، که د کرزي اداره ده، دا د پردیو په مټو زور کې، د پردیو په مټو ولاړه ده. کله چې هغه پردي د دې خاورې نه تښتي، دوی به په خپله تښتي، دوی جنګ نشي کولی. او داسې به یې وګورئ، دا نن هم که د انګریزانو ملاتړ د دوی سره نه وي ورسره، دا نن هم که د په هلمند کې جنګ انګریزانو دوی ته کنټرول کړو، په ټولو ولایتونو کې که چېرته انګریزان د دوی سره نه وي ورسره، که دوی یوه میاشت په ټول افغانستان کې مقاومت ونه کولو، زه به دا ګیر درته وخریم. خپله منډې وهي، داسې تښتي، ته باید امریکانو ته سټاپ دوی زغلي به. توبه اردو ده. ښه، نصرت افغان مهرباني وکړه. نصرت غني په افغان مبین صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. صرف دغه د ملیشه سازي په هکله باندې ګوره، بیا په اخر کې سوال هم لرم مبین صاحب محترمه. ملیشه سازي، موږ د ملیشه سازي خلاف یو، ځکه چې ملیشه سازي همیشه د قومونو ترمنځ نفاق راپاروي. خصوصا دلته فکر کوم چې ملیشه سازي شاید دی دلته بیا د پښتون په ټکولو باندې هم پای ته رسیږي، ځکه چې پښتانه دلته بیا په څو ګروو باندې تقسیم کېږي. ځینې جمعیت ته ځي، ځینې ګروبیس ته ځي، ځینې همداسې له طالب سره پاته کېږي، ځینې پخواني مجاهدین دي. اوس موږ دلته یو سوال لرو، دلته که چېرته ملیشه سازي هم وشي په افغانستان کې، هغوی شاید چې له خپله قومه ازبک شاید له ازبکه دفاع وکړي، تاجک شاید له تاجکه دفاع وکړي، په خپله خاوره کې دي. خو متاسفانه دلته باید دې پوښتنې ته دغه قاري صاحب محترم ځواب ووایي، دغه ملیشه خو په افغانستان کې اوسېږي، له خپل قومه به دفاع وکړي، مګر هغه ملیشې چې پرون د مولانا سمیع الحق زوی وایي چې زما د پلار بدل موږ په افغانستان کې له خلکو له امریکایانو څخه د افغانستان له اردو څخه اخیستی دی، تاسو په واسطه طالبانو په واسطه، ایا د تاسو چې پاکستان ته منسوب کېږي هغوی تاسو ته خپله ملیشه وایي، او دغه ملیشه چې په افغانستان کې جوړېږي دا به له خپل قومه دفاع کوي، او تاسو د مولانا سمیع الحق د وینو په بدل کې له افغانانو بدل واخیستی، ایا دا به بهتره وي که همغه ملیشه به بهتره وي؟ مبین صاحب محترم دې پوښتنې باید ځواب راکړل شي. البته د موږ خو د هغه باندې موضوع نه ده، او دا موږ چې څنګه ګوره دلته وجه د افتراق باید رامنځته شي، افتراق باید رامنځته شي. راشي هغه به جواب درکړي، که نه د ما سره ډېر ښه جواب ده. پوه شولې؟ موږ چې څنګه مهرباني تېره ته وکړه، خیر د قاري صاحب تا فرق نشته، تېره ته وکړه. قاري صاحب راځي، هغه د موږ امیر ده، هغه اول کوشش کوو چې هغه جواب درکړي، که نه زه جواب درکړم. قاري صاحب راغی. قاري صاحب محترم، که سوال ما اخیستی وي د نصرت غني ورور سوال خو نه زه پوه نه شوم. ګوره پوښتنه مې دا ده قاري صاحب محترمه، ما له په افغانستان کې که چېرته ملیشه سازي کېږي، ازبک به له ازبکه دفاع کوي، تاجک به له تاجکه، پښتون به له پښتونه، خو متاسفانه هغه ملیشې چې د پاکستان له لوري څخه جوړې شوي دي او د پاکستان د مولانا سمیع الحق زوی چې پلار یې په خپله په چړو باندې وهل شوی ده، هغه وایي د پلار بدل موږ په افغانستان کې طالبانو په واسطه اخیستی ده. آیا د پنجاب ملیشې او د مولانا سمیع الحق ملیشې بهترې تر دې ملیشو دي؟ دغه ملیشې چې په افغانستان کې د خپل قوم دفاع کوي، او هغه ملیشې چې پنجاب څخه دفاع کوي، مولانا سمیع الحق له وینو څخه دفاع کوي او جنګي په افغانستان کې، کومه به بهتره وي ستاسو په ګمان؟ نو محترمه دا خو ستا دعوه ده، ستا دعوه خو دا زما دعوه نه ده، د خپل مولانا سمیع الحق زوی دا وایي. خو مولانا سمیع الحق خو نه زما رسمي ویان ده، نه زوی زما رسمي ویان ده، نه ما په ویاندویۍ منلی ده، نه ما په رهبرۍ منلی ده، نه د ما قومندان ده،
نه یو نه د انتقاد ما هم مشر کولای ده شي. نه د ما رهبر ده نه د ما زما د ده سره تړاو څه ده. ته خو ما خبرې ته پرېږده که نه، خو تا سوال وکولو زما ځواب ته غوږ وباسه. ما خبرې ته پرېږده. هغې زما سره کار څه ده؟ د هغې خبره په کومه وجه، په کوم قانون، په کومو اصولو په ما حجت جوړېدی شي. هغه پوه شه، کار یې پوه شه. هلته په پاکستان کې د دوی په خپلمنځي لانجه پوه شه چې نشنلیان، پښتانه نشنلیان یو څه وایي، مذهبیان بل څه وایي. هغه د دوی خپل جنجال پوه شه، کار یې پوه شه. هغې سره زما کار نشته. موږ تاسې راځئ واقعیتونو ته راشو، حقایقو ته راشو. هغه څه چې په دې خاوره کې ځمکني واقعیتونه دي، راځئ چې هغه وګورو. راځئ چې د دې مطبوعاتي او تبلیغاتي جال څخه راووځو. لږ صبر وکړه که نه، ګورئ ما خبرې ته پرېږده. ګورندیش خبرې ته هغه پرېږده. نصرت صاحب راځئ چې د دې مهرباني خالص، راځئ چې د دې تبلیغاتي جال څخه راووځو. مولانا سمیع الحق یا د هغې زوی یا هر هغه څوک چې وي چې هغه د پاکستان کې د افغانستان په اړه خبرې کوي، هغه په دوی پورې اړه لري. هغه په ما او تا پورې اړه نه لري. قاري صاحب دغه یو شي ته د فکر وي. یوه خبره ما ته غوږ ونیسه، ما ته غوږ ونیسه، مهرباني ما ته غوږ ونیسه. زه د کله ځواب مکمل کم، بیا که ته کوم سوال لرلو بیا سوال وکوه. د پاکستان ولسونه، د پاکستان پښتانه چې د موږ د جهاد ملاتړ کوي، د موږ د مبارزې ملاتړ کوي، موږ یې هرکلی کوو، هغه که هر څوک ده. هلته چې یو نشنلیست، یو سیکولر، یو ملحد ستا ملاتړ کوي، ته هغې ته ګډېږي، هغه دلته راولې، هغه خپل ورور بولې، هغه خپل ملګری بولې، هغه د پاکستان مداخله نه ده. هغه د پاکستان مداخله نه ده. دغه کمونستان، دغه نشنلیان، سیکولران دا ته راولې، دلته دوی ته کنفرانسونه ورکوي، دلته دوی ته غونډې جوړوي، دلته دوی ته هر ډول امتیازات ورکوي. دا د پاکستان د ما په چارو کې مداخله نه ده. ولې هلته چې یو دیني عالم د ما ملاتړ وکوي، دا بیا مداخله ده؟ ولې بیا هغه نشنلي، هغه سیکولر ته څه حق ده چې د ما په کار کې کار لري؟ خو هغې په مقابل کې خو هم بیا ودرېږه. یو نشنلیست، یو کمونیست. زما خبرې ته غوږ ونیسه، مداخله به نه کوو یو بل په خبرو کې. ستا سوال ما واورېد، زه خپل غلی وم. تا چې کله سوال وکولو اوس ما ته غوږ ونیسه. یو نشنلیست، یو کمونیست، یو هغه سړی په کوزه پښتونخوا کې، یو هغه سړی چې هغه نجیب ته شهید وایي، زه نجیب قاتل بولم. نجیب د ما د ملت لکونه انسانان په شهادت رسولی دي. دا زما ملي ارزښت ده. افغانانو جهاد دا د افغانانو ارزښت و. د کوزې پښتونخوا یو سیکولر چې راځي، هغه زما دغه جهاد ته فساد وایي، دغه جهاد ته پردی جنگ وایي. نجیب ته شهید د خوله ماته شي. هغې کار څه ته چې زما په کار کې کار لري، بیا چې ته په هغې غلی یې. مهرباني وکړه قاري صاحب. قاري صاحب محترم سړي، ګوره نصرت افغان ورور قاري صاحب راغی. قاري صاحب محترم مهرباني غږ مې لرئ؟ او غږ دې لرو، مهرباني وکړه. مبین صاحب غږ مې شته؟ غږ دې شته. ډېرې مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه قاري صاحب، او تقریبا ډېر سوالونه مو جواب کړ. مهرباني وکړه، دغه د نشنلیستانو کار څه دی چې زموږ په خاوره کې مداخله کوي؟ مهرباني. ګورئ اساسي خبره دا ده. ګورئ دلته دا ډېر عجیبه سوال کېږي. کوزه پښتونخوا کې که چېرته یو ملا، یو طالب، یو عالم زما د جهاد ملاتړ وکوي، دغه سیکولران ملحدان ټول راوپرېږي چې او پاکستان د ما په چارو کې مداخله کوي. بیا چې د هغې ځای نه یو لنډغر، یو فاسق، یو نشنلیست، یو سیکولر، یو ملحد چې راځي، هغه د امریکایي ملا سید خو د وزیر خارجه ولې مداخله؟ لږ صبر وکړه. که وزیر داخله وي، که وزیر خارجه وي، که هر څوک وي چې یو وارې زما په چارو کې مداخله کوي، زه خارجه وزیر څه کوم، زه داخله څه کوم، ما ته ټول یو دي. یو سړی چې راځي د افغانانو دا دومره قتل عام، دا دومره وژنې، دا دومره بربادۍ توجیهوي، هغې نه ته غلی یې. ولې یو څوک چې د افغانانو دغه برحق جهاد دفاع کوي، هغې ملاتړ کوي، هغه بیا د ما په چارو کې لاسوهنه ده؟ که لاسوهنه وي خو د هغه بل سیکولر او د ملحد خبرې هم لاسوهنه ده که نه؟
د هغه هم بنګالي لاس مولا وهنه هم ده چې دلته د لاسوهنه افغانانو ده. په کورونو چاپې وهل کېږي، دلته افغانان وژل کېږي، دلته د افغانانو مال، ناموس، عزت، ابرو خوندي نه ده. هغه هم باید لاسوهنه وبلل شي که نه؟ که هغه لاسوهنه نه ده، هغه ته راغواړي، دلته دې خاورې ته یې راغواړي، دلته هغې ته خبري کنفرانسونه جوړوي، دلته هغې ته غونډې جوړوي، دلته هغې ته امتیازات ورکوي، دلته هغه راشي، دلته په غونډه کې د ما په خلاف د جهاد فتوا ورکوي. هغې کار څه ده چې د ما په خلاف جهاد فتوا ورکوي؟ هغه که دومره نروي ځان د پنجابي نه وګټي، هغې کار څه ده چې دلته د ما خاورې ته راځي، د ما په خلاف خبرې کوي؟ دغه مداخله نه ده؟ یو نېشنلیست، یو کمونیست چې هغې هلته په پاکستان کې ځان ته بلډینګونه جوړ کړي دي، د پښتون په نوم یې سرمایه جوړه کړې ده، 80 کاله د پښتون په نوم هلته معاملې کړي دي، 80 کاله یې هلته د پښتون په نوم سرمایه اخیستې ده. د اختر محمد منصور هم بلډینګونه شته دي، مبین صاحب محترم هغه هم نیلام کړل. نصرت صاحب مایک دې بند صبر شه. وکړه. نصرت صاحب زه د خبرې مکمل هر څه به دلته وضاحت وکړو. ته سوال کوه، حارث صاحب به جواب درکوي. هغه نېشنلیست چې دوی پښتون ملتپال بولي، هغه نېشنلیست، هغه سیکولر، هغه ملحد چې هغه په دې 40 کلونو کې د افغانانو دشمن پاتې شوی ده. دغه زه نومونه نه اخلم، نومونه اخیستو ته به ضرورت نه وي، خو تاسې ټول پیژنئ. د کوزي پښتونخوا نېشنلیستان تاسې ټول پیژنئ. دوی تاریخ تاسې وګورئ. د روسانو په وخت کې دوی د افغانانو دشمنان وو، د روسانو ملګري وو. موږ څه نه ویل، موږ ویل چې راځه خیر ده. دوی راتلل د روسانو د کمونیستانو په څنګ کې ولاړ وو، د افغانانو په ضد. 20 کاله کېږي د افغانانو په ضد د امریکایانو او د امریکایي ګوډاګیانو په څنګ کې ولاړ دي. دی د کوزي پښتونخوا نه راځي، خوست ته راځي، کابل ته راځي، پکتیکا لوګر ته راځي، دلته یو غونډه کې دی درېږي او د ما په خلاف فتوا ورکوي چې طالبانو سره جهاد فرض ده. احمقه ظالمه، ته لاړ شه خپل ځان وګټه، خپل کور دې وګټه، ته خپله ژبه وګټه، خپل ناموس وګټه. ته زما په خلاف د جهاد فتوا ورکوي؟ ته چې کاره یې څوک یې؟ بیا چې هلته یو عالم راپورته شي زما د جهاد دفاع وکوي، زما خاورې ته هم نه ده راغلی، دلته ما غونډه هم نه ده ورته جوړه کړې، دلته مې ستا په څېر امتیازات هم نه دي ورکړي، دلته مې ستا په څېر په سټیج هم نه ده درولی چې ستا په خلاف فتوا ورکړي. ته خې راولې دلته په سټیج ودروې زما په خلاف فتوا ورکوي؟ ما خو دا کار هم نه ده کړی چې هغه مې راوستی ده، دلته مې په دې خاوره کې په سټیج درولی ده او ستا په خلاف فتوا ورکړې ده. دا کار مې هم نه ده کړی، ته دا کار هم کوې. ستا کار مداخله نه ده، هغه مداخله ده. عجیبه منطق، عجیبه استدلال. خو رهبریت یې په لاس کې، نور خو دې ته حاجت نشته چې رایولې. مطلب می دا د محترمه نور دغه موضوع کې اطرافي او دغه غیر منطقي بحث به خوند ونه کوي. تا ته ما په لنډو در خلاصه کړه. که چېرته د پاکستان یو پاکستاني مداخله په دې خاوره کې ناجایزه وي، ناروا وي، اخلاقي جرم وي، باید بیا هغه مداخله هم وغندو. هغه هم مداخله ده، هغه هم باید په دې خوله سوک ورکړل شي چې ته چې کاره یې چې دلته مداخله موږ خو ځان له هغوی سره نېشنلیستیانو سره موږ یو ځان صبر وکړه. د نېشنلیستیانو لپاره په ټول اروپا کې ښځه او نر راووتلی. لږ صبر وکړه. 500 ټانګونه د ناټو قمندان د کابل ګوډاګۍ ادارې ته اوس ورکوي. دا مداخله نه ده. د امریکا وزیر خارجه راځي، 2 رئیس جمهوران ټاکي، دا مداخله نه ده. اساسي خبره دا ده مبین صاحب، اساسي خبره دا ده چې دلته د کابل ادارې مربوطو رسنیو، دغه مبلغینو، دا تبلیغاتګرو، دا یو څو معاشخورو چې دوی ته معاش د افغانانو د ذهنیتونو د تباه کولو، د بربادولو دپاره دوی ته معاش ورکول کیږي. دوی یو داسې ذهنیت جوړ کړی ده. یو سیکولر، یو نېشنلیست راځي، د ما په خاوره کې په سټیج درېږي، د ما په خلاف فتوا ورکوي چې طالب سره جهاد فرض ده، د امریکایانو وژل ناروا دي، د کابل ادارې وژل ناروا دي. هغه مداخله نه ده. او ته بیا هلته یو پاکستانی عالم لګیا ده، هغه د ما د جهاد دفاع کوي، هغه مداخله ده. او ما او دا چې وایي چې ما هلته انتقام اخیسته ده، هغه په ده پورې اړه لري. هغه زما کار نه ده، هغه نه زما ویان ده، نه زما قمندان ده، نه زما رهبر ده، نه زما سره کار شته. او یو دیني عالم ده، مسلمان ده، د مسلمان په مسلمانۍ کې را سره شریک ده او په علم کې را سره شریک ده. دغه د منځ کې شرکت ده. ته که د یو نېشنلیست، د یو سیکولر سره په نېشنلیزم کې شریک یې، زه ولې د یو مسلمان سره په مسلمانۍ کې شریک نه یم؟ زه ولې د یو عالم سره په دین کې شریک نه یم؟ ته په سیکولریزم کې ورسره شریک یې، ته په الحاد کې ورسره شریک یې،
ته په ګمراه کوونکي نشنلیزم کې ورسره شریک یې، زه دې په اسلام کې ورسره شریک نه یم، زه دې په علم او په دین کې ورسره شریک نه یم، ورسره شریک یم، فخر پرې کوم، زما مسلمان ده، زما ورور ده. قاری صاحب محترم ډېر ښه خبره ته مو اشاره وکړه، ډېر سوالونه مو جواب کړل. دا چې دوی دا خبرې کوي دغه د 52 هیوادونو مداخله تر غاښونو مثلث صلیبیان راغلي، دا مداخله نه ده. کابل کې ګوډاګۍ اداره کېنولې، دا مداخله نه ده. بې له دې چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې خواښې 15,000 زندانیان خوسي کېږي د طالبانو، دا مداخله نه ده. د مونږ په کور شنسترګې امریکان راځي، دا مداخله نه مبین ده. صاحب په مسلسل ډول یې ګورئ، په مسلسل ډول یې ګورئ. دا د کابل اداره د هغې ورځې نه چې کرزی په بون کې د موقتې ادارې مشر وټاکل شو تر نن تاریخه پورې تاسې وګورئ. د دې ادارې یو کار مستقلانه تاسې ماته وښایئ په ټولو کارونو کې، ماته وښایئ په چیلنج زه تاته وایم په دې هیواد کې که چېرته یو والي دوی د یوه ولایت والي که چېرته دوی د امریکایانو د خوښې نه بغیر مقررولی شي، ماته دې ووایي. قاری صاحب د یوه ولایت امنیه قمندان د امریکایانو د خوښې نه بغیر نشي مقرر تر اوسه پورې، تر نن ورځې پورې. قاری صاحب تا تر اوسه اورېدلی د کوم هیواد برجسته جنرال یا نظامي قدر دی په یو هیواد کې چک چک وچلي؟ په ترکیه کې چک چک خو پیژنې، هغه شی دی چې له ډیرانونو نه کباړ هډوکي وچه ډوډۍ ټولوي. نو بیا چې کله دوی چړایي ته سي یا والله ته خبرې لاړه نصرت افغان راسه کنه چې کله حقیقت ته راغلو چک چک مې راواخیسته ته لاړې. نو ته په ترکیه کې چک چک چلوي، ته د یو نظام په یو نظام کې ته یو جنرال وې، ته لار لایف کې چغې وې چې ما دومره طالبان وژلي، د طالبانو د وژلو میډال داسو چې سکاټ میلر ته په سینه میډالونه ټمبول کېږي او ته ترکیه کې چک چک ته نقلولی، ډیرانونه هډوکي او کبال ټولی، بیا په چړایي کې چې کله چک چک برابر سي حال د بیا د ویلو نه ده. وا دې اورېده دلته راځي مبین صاحب په د هیواد په داخل کې د هیواد په داخل کې د چړای مبین صاحب په دې هیواد کې ګورئ، تاسې وګورئ، ټول وګورئ، په دې 13 کلونو کې وګورئ، په طالب پسې بد رد ویل، طالب پسې تبلیغات کول، دا یو کاروبار ګرځېدلی ده د خلکو. خو دغه کاروبار اوس کوټه شوی هم د اوس دا کاروبار له کاره لوېدلی ده. دا د خلکو کاروبار او یو پیشه ګرځېدلې ده. په طالب پسې تبلیغات په دې خاطر کول چې په اروپا او امریکا کې د ځان دپاره کیس جوړ کړي او د ځان دپاره ویزه واخلي، پناه واخلي. تاسې هغه نجیب ننګیال ولیدو، مجید قرار مو ولیدو، دا نور تاسې یو پسې ګورئ. دا خلک په طالب پسې په دې خاطر بدرد وایي چې هلته پناه واخلي، د اروپا او د امریکا لوکس ژوند ته ځان ورسوي. د دوی یوازینی هدف دا ده، بل هدف نه لري. دوی نه عقیده لري، نه کوم فکر لري، نه د طالب سره دښمني په دې خاطر ده. دا نن چې دته دغه کوم ډالري معاش دته موږ سره خو دومره شته نه، خدای دې رحم وکړي، څه وکړو چې دوی د خلکو ته تنخواه مقرره کړو. کنې دغه ډالري معاش چې دوی ته زه مقرر کړم که نه، ته به یې وګورئ دی به سبا بیا زما په ګټه لایف راځي او زما دپاره به دی مبارزه کوي. تاسې په دې مطمئن شئ. دا خلک چې دي دا نه کوم فکر لري، نه کوم عقیده لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تعس عبد الدینار وعبد الدرهم تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش. پیغمبر اسلام فرمایي چې د دینار او د درهم بنده دې هلاک شي، ان شاء ان اعطي رضي وان حدیث داسې الفاظ چې درهم او دینار ورکوي دی خوشحاله ده، که نه یې ورکوي دی خفه ده. د کابل ادارې ټول ګوډاګیان تاسې وګورئ. که چېرته ډالري معاش و هیڅ مشکل نشته، که ډالري معاش و وظیفه شوه بیا نو غوغا جوړه کي، بیا نو په دولت کې فساد هم پیدا شي او د دولت مخالف هم شي، خبرې هم پسې کوي. دا په عموم کې داسې دي. دا د دینار او درهم بندگان دي. هغه وخت کې دینار او درهم اوس دولار ده. دا عبد الدولار والایورو دي، د یورو او د دولار بندگان دي. دوی ته که یورو او دولار ورکوي دا به ستا دي، ته چې څه پې کوې په هغوی نه کوه. تاسې وګورئ دغه خیاطان چې په دې فیسبوکونو کې خیاطي کوي، تاسې خدای تاسې د کابل ادارې اوسنی حالت وګورئ چې په څومره ټیټ حالت کې ده، هم په امنیتي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم د اداري فساد.
قاری صاحب आवाज مو نشته. ورکم زه وایم که د طالبانو حکومت راشي خدای دې راولي ان شاء الله نو راشي. آیا ستاسو به بیا د دې زمونږ د دې حکومت سره به ستاسو څه تګلاره وي مطلب چې دا هلته هم رشتې شوي دي دلته هم رشتې شوي دي د دې سرحدي علاقو په باره کې به ستاسو څه فعالیت وي؟ سرحدي علاقو ګوره اوس چې دا یو بدبیني ده دا چې کله طالبان راشي هغوی به خپل د حکومت پالیسي جوړوي انشاءالله پراخه پالیسي به وي د ګاونډیانو د ټولې نړۍ د مسلمانانو په خیر باندې به وي داسې یو حکومت به جوړوي چې هغه کې به انشاءالله د هیڅ چا خو نه وي. نو موږ او تاسو ګاونډیان یو هر څه سړی بدلولی شي خو ګاونډ نشي بدلولی. ګاونډ دا یو رقم بدلیږي چې تا کور یو کور خرڅ کړي هغه ځینه لاړ شي نو ګاونډ به دې پاتې شي. نو موږ او تاسو به انشاءالله حسنه تعلقات لرو د ګاونډیانو په ساته داسې لکه ګاونډي چې بل ګاونډي سره تعلق یې داسې تعلقات به لرو چاته به اجازه نه ورکوو چې زموږ په منځ کې شخړه راولاړه کړي موږ په قومونو باندې وویشي په ژبې باندې مو وویشي. موږ مسلمانان یو الحمدلله د وخت حکومت چې راشي انشاءالله تعلقات به بهتره وي امن به وي. تر ټولو بهتره خبره دا ده چې په افغانستان کې امن راځي دا به د ټولې نړۍ لپاره یو مثال وي. دې کې به ډېره ګټه ګاونډیانو ته هم رسېږي هغه که زموږ په ګاونډ کې ایران ده که تاجکستان ده که ازبکستان ده که چین ده که پاکستان ده بیا پاکستان کې دغه خیبر پښتونخوا علاقې دا خو ټول زموږ پښتانه ورونه دي. اگر که دې کې نشنلان شته سیکولران شته موږ هیڅ چا سره موږ بنګالیانو سره مشکل نه لرو. موږ د هند له مسلمانانو سره ساغه نه لرو. د هند مسلمانانو په درد باندې موږ دردمند یو ځکه هند چې په مسلمانانو څومره ظلمونه کیږي حتی یو څوک یو مسلمان نشي کولی چې په قربانۍ اختر کې او غویه حلال کې قرباني وکړي او څاروی حلال کړي. نو دا چې اسلامي امارت راشي حکومت راشي انشاءالله العزیز دا به د ټولو په خیر. الله مو قدرمن که عزتمن شي دعاګانو کې مو یاد ساتئ. ښه ملنګ د مینې نور څوک مه راجګوئ. ملنګ د مینې زاهد مبارز افغان صاحب هم خبرې نه دي کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سر جنرال مبین شاه سړی مچه په خیر قدرمن شي ورور. بس مبین صاحب ډیر خوشاله یم دا میاشت کېږي یقیني ته باور وکړه دا لایف ته کوشش کوئ خو کار نه کوئ. نن دونه خوشاله یم چې بالا نه جوړي انشاءالله امارت راځي غم یې مه کوئ د ارقام به راځي د شک شیانو په ضد لکه چې زه چې سی لایف ته درالم بالکل انشاءالله انشاءالله و انشاءالله خدای مهربانه دی غم یې مه کوئ. بس دا خبر هم درته کول نو خدای هم سپارم. السلام علیکم. جمعدین کوچای پیژنې ملنګ د مینې وایي دا خو دقت ته که کنه جمعدین کوچای پیژنې ملنګ د مینې و دا اوس د دې نوی بابا دی. زبردست صحیح شو مننه قدرمن شه قدرمن شه. افغان مبارز صاحب مهرباني وکړه. جمعدین کوچای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. افغان مبارز صاحب جمعدین کوچای څه ده د لوګر ولایت ده او د هغه د سرخ ولسوالۍ د اشرف غني د تره زوی ده د 100 کاله مخکې له دې جنه تللي الله اکبر دا نوې هغه راوتلې ده دا ترې چې په ماسکاو کې و دا څه نومې ده شجره راوتلې ده و دا ماسکاو کې د اشرف غني تره سفیر څه نومې ده شاهین صاحب دا جمعدین کوچای د هغه زوی ده. هغه کوچای څه نومېده د څه نوم یې مړ دی هغه اوس خاین کوچای که څه نومېده والله مبین هم داسې نوم یې وانه ماسکاو کې و دا د اشرف غني د تره زوی ده دا د سرخاو دی د لوګر د ولایت د مطلب موږ سره مه چېړئ پوه شئ. جمعدین کوچای د امریکا نوی ولسمشر هغه د موږ د لوګر ده. دا تاسو ویلي چې هغه سړي چې هغه ته ټرامپ ته میډال ورکړی خو دغسې یوه رشته لري دا د اشرف غني دی دا خپل تربرونه یې دي سره. مهرباني مننه جنرال صاحب ته او قاضي صاحب ته شاهین ورور ته زاید افغان ورور ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله مو خوشحاله لره. ډېره مننه چې نن مو ډېر په زړه پورې لایف و تر اخره پورې د قاضي صاحب ډېر یو ښه توضیحات ورکړي جنرال صاحب ډېر خوندور تاسو مننه چې ډېر ښه کوربتوب نن افغان مبارز صاحب د سیکولرانو
له خولې نه هغه مړۍ چې دوی تېره کړې وه قاري صاحب داسې بوټ ترې راوویسته. رښتیا وایي وروره، د منظور پښتون دپاره سرې خولۍ په سر کولې، سیکولرانو دپاره غر ته په اروپا کې مو ښځې راویستلې وې، لاړه پارک کې د اشرف غني په لوړه کې ډرتې ویستلې، په طالبانو یې ټکونه کوه. هغه مداخله نه ده. وامه اورېده مهرباني. مننه ستا د خبرې په تعقیب یو دوه خبرې وکړم. د پاکستان سفارت مخې ته د ده په اړوند باندې پرلت وهلی و. هغه کوم چې په ننګرهار کې د سفارت مخې ته د ویزو په وړاندې ښځې او ماشومانو 12 تنه ښځې او ماشومان په شهادت ورسېدنه، د هغه لپاره د خلکو آواز اوچت کړ، نه یې پرلت وواهه، نه د پاکستان سفارت مخې ته کېناستل چې دا تاسې ولې دومره ظلم شروع کړی، نه ارګ دروازې سره کېناستل چې تاسې ولې دومره وحشت پیل کړی. د پاکستان د پارلمان وکیل محسن داوړ ته تورخم ته هلیکاپټر راولېږه، هغه مداخله نه وه. بلکل وا دې اورېده. اوس چې دی اوس مې خبر واورېد جنرال صاحب چې عمران خان تم تود هرکلي دپاره ترتیبات نیول شوي دي چې سبا نه بله ورځ به کابل ته سفر کوي. نو تاسې په خپله سوچو کې دوی زمونږ باندې یعنې د اسلامي امارت په اتلانو غازیانو باندې د پنجاب تورونه پورې کوي او دوی د هرکلي دپاره به سبا بله ورځ وګوري چې څه به ونه کړي، څه نخرې به ونه کړي. نو خو په هر صورت راځم موضوع ته. ملیشه سازي په افغانستان کې امتحان ورکړی دی. ملیشه سازي انټن نه ورکوي. ملیشه سازي هغه وخت کې چې نجیب جوړه کړه او اخر هم همغو ملیشو په دار کړه. انشاءالله تعالی چې د عبدالجلال څخه مو دا غوښتنه ده چې همدغه ملیشې چې دا نن دوی په کار روان کړی دی، همدا ملیشې به غني او د ده ټامیان دار رسۍ ته ورسوي انشاءالله تعالی. ډېره مننه، الله مو خوشحاله کړه. قدرمن انشاء الله ما عزت وکړه. ښه لوګر افغان صاحب هم واورېده چې جنرال صاحب کوچای د لوګر د جنرال صاحب هغه رسۍ دې خوندې کړې ده، تا زه رسۍ خوندې کوم. هغه مې د مڼو په سرکې کې خشته کړم د قاضي صاحب. قاضي صاحب ډېره بخښنه غواړم مبین صاحب، یوې رسۍ ته ضرورت نشته، یوه رسۍ باندې کار نه کېږي. اشرف غني دپاره هغه رسۍ ده، د نجیب رسۍ به دغه 15 دقیقې چې په یو ساعت کې څو کسان پیدا میږي؟ 80 کسه که نه 80 کسه. نو په 4 ساعتونو کې انشاءالله هغه رسۍ کار کوي. خالي سرکه د مڼې زه به وایم چې د غني ته رسۍ نه ده پکاره، د موچي تار بیخي کفایت ورته مچ نه غني په رسۍ غني باریانه چاو کې دروي زه به په ساپیړه په دې مخ وهمه که ځوانده یې پاتې سو همغه رسۍ ما غرغره کوي. نور وایه یوه ساپیړه یا یې داسې په دې سار وهمه په دې شټا سار باندې که له خولې نه او له سپږمو نه مږې راونوته بیا مې میدام کوي. د ده په سار کې یو درجن مږې دي. لوګرای افغان مهرباني وکړه. سلام علیکم مبین صاحب. وعلیکم السلام. مبین صاحب جلې ټولو ګډونوالو ته سلام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. نو ما 10 رسۍ ساتلې دي خنجرانو ته، 10 رسۍ. وایم زنده باد زنده باد. یوه کمه نه ده چې له خیره سره چې په لاس راشي 10 مې رسۍ ورته ساتلې او نور به خپل عمل له خیره سره د شرات په چوکاټ کې ورسره کوم. الله مو قدرمن که افغان لوګری لایق خپرونه ختموو. جنتي شئ چې له موږ سره مو تر اوسه پورې په لایق خپرونې کې ګډون وکړه. د افغانستان د اسلامي امارت سرښندونکو مجاهدینو او غازیانو ستاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړه ییز قدرت له لاسه ورکړی او ډېر زر ده چې انشاءالله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي. زیرک اوسئ، خپل صفونه منظم کړئ چې د شر و فساد، کفر او الحاد، د امریکا د CIA او د بلیک واټر د مزدورانو اخرنۍ کوډلې او بیسونه لکه نن مو چې په پغمان کې داسې له خاورو سره خاورې کړو